په ژوندانه د یو بل عزت وکي، په ژوندانه د یو بل قدر وکي، په ژوندانه د یو بل خیر خبر واخلي. وي په ژوند دې زما و نکړو قدر، پس لمرګ مې بیا مجاړه په قبر. په ژوند باندې د خپل فقیر او ملنګ او غریب رور مور او پلار مونږ او تاسو خیر خبر نه اخلو، پاغي باندې خپل مال نه لګو، د خپل خزینه تاویګو، د بچو نه تاویګو، د خپل مزو چرچو د پاره خپل رور ازمنګ په نظر کې نوي، خپل مور خپل پلار خپل خور ازمنګ په نظر کې نوي. راځي ان شاء الله العزیز دا نفرتونه ختم کو، مونږ او تاسو با د خپل ورونو خیر خبر به اخلو، د خپل خويندو خیر خبر به اخلو، خپل مور او پلار خیر خبر به اخلو او داغي خدمت وکاو او داغي نه به دعا اخلو ان شاء الله. زما محترمو حجاج بن یوسف ته یو کیس دا سراغه چې پای کې درې مجرمانو او دا غدرې واړو متعلق د قتل حکم جاری شو چې دا درې واړه د قتل کړل شي. دې سره یو زنانه هم وا. زما محترمو دا زنانه حجاج بن یوسف ته بار بار وی چې خیر دې ستاب په منګ باندې غټ احسانی، خیر دې دی پریدا او دې تسموایا. حجاج بن یوسف ورته وی چې نه داسې خو نشي کېده، خو ته زاری منت او ته جړه فریاد کې نو یو کس بدر سره پریدم هغه ستا په خوخه، یو کس به پرې خوستل شي باقی به قتلول شي. هغه استا خوخه دا چې خاون بچ کول غواړي، رور بچ کول غواړي، بچي بچ کول غواړي. زما محترم دا زنانه سوچ کی چې خاوند خو بل میلاوي دی شي او بچیم نور میلاوي دی شي، خو زما خو مور او پلار مړه دي، ما ته به دغه شان سکرور بیا چرته میلاو شي. نو حجاج بن یوسف ته وی چې دا نور قتل کا رور را لپریدا. زما محترمو حجاج بن یوسف چې کله د دې زنانه د فیصله اوریدله، نو د دې زنانه د فیصله حجاج بن یوسف ته دومره خوښ شوله، د دې زنانه د انتخاب حجاج بن یوسف ته دومره خوښ شو چې د دې انتخاب د برکت هغه درې واړه آزاد کو پرې خوستل. زما محترم رور وی که پرنګ تور وی که په صحت کمزوري وی که مال اعتبار سره غریب وی فقیر وی ملنګ وی تکتور وی رور وی دا یاد ساتي. زما محترمو په هغه وخت کې چې یو څوک ستاده راوچتولو د پاره نوي، یو څوک پتا باندې نن کولو د پاره نوي، تب یاد ساتي چې په اول صف کې ستاده پاره څوک د وینې قرباني ورکي هغه برور وي، ستاده پاره د خولي قرباني ورکي هغه برور وي، ستاده پاره ځان قربانول وي هغه برور په اول صف کې تا ته بزان حاضر کړي وي، د خپل پلار نه پیدا د خپل مور نه پیدا. نن زما محترمو پکار دا سوا چې کم رور دنیای اعتبار سره کمزور شي، نو د نور رونو له پکار دي چې دا راوچت کی دل سات ور کی. يهودو کې دغه کار دی چې هغه کم يهودي مالی دنیای اعتبار سره کمزور شي، نو دا نور يهوديان دی خپلو کې چنده کوي، دی خپلو کې میټینګ کوي او د دې يهودي د دې رور د پاره هغه چې کم د دومره مال راجمه کی چې د دې مال کې کوم کمزوري راغلي وي هغه کمزوري ختم شي. او زمنګ مسلمانان او زمنګ پښتانه ضرور په تباہی باندې، په ناکامۍ باندې، په شرمندګۍ باندې، په بدنامۍ او په بیزتۍ باندې مون خوشالي الا ماشاءالله چې ضرور څومره ماته محتاجي مون خوشاله، ضرور څومره خوارو زاري او ذلیلي مون خوشاله. هر څه بیا ملاوي، مور او پلار رور خور دا بیا نه ملاوي. ها